دا کچا سخت لارې دا به تاسو داسې یو منزل ته ورسئ چې هغه زړه راښکونکي ښکلي دنګ دنګ غرونه دنګې ونې یخې اوبه ابشارونه او ښکلې علاقې هغه به تاسو ته وښیي. په دې ویډیو کې زه تاسو ته کمراټ ته په چکر بوځم. کمراټ یو داسې علاقه ده چې هغې ته په تلو باندې سختې لارې اوږد سفر خو ښکلې زړه راښکونکي په زړه پورې نظارې هغه تاسو له درکوي. تاسو ته پته شته د دې خلکو د وینا مطابق وادي کمراټ چې څومره هم علاقې دي خلک یې پیژني خلک ورته په چکر راځي دا صرف یو څو علاقې دي. باقي کمراټ علاقه وادي کمراټ ډېر غټ ځای دی هغه لا پوره ایکسپلور شوی هم نه دی خو بیا هم د هغې باوجود کمراټ د اپر دیر بلکې د ټول دیر یو ښایسته ترین ځای دی چې هغې کې ټول قدرتي ځایونه دي مطلب قدرتي ښکلا ده پکې ابشار دریا دنګ دنګ غرونه ونې خو داسې دي چې ته ورته ګورې نو ټوپۍ به دې د سر نه وغورځېږي اوبه داسې یخې دي چې ته پکې خپې لاسونه دریای پنجګوړه کې چې ته کېدې نو یو منټ هم سیوا ته نه شي ایسارولی. په دې کمراټ کې داسې علاقې شته دی چې هغه اوسه پورې چا نه دي کتلي نه چا لیدلي دي ځکه چې هغې ته لاره نشته دی سهولیات نشته دی د هغې په وجه صرف یو څو علاقې دي لکه جاز بانډا داسې آبشار شو دا علاقې دي دا خلک په مخه یې دې ته لارې شته دی. باقي داسې هایکینګ دپاره لارې دي چې هغې ته تاسو ورشئ تاسو به حیران شئ چې داسې ښایسته علاقې هم په پاکستان کې خیبر پښتونخوا کمراټ کې شته دی. وادي کمراټ د خیبر پښتونخوا زړه دی او زړه ورته ولې ویلی شي ځکه چې وادي کمراټ کې څومره هم ښکلا ده قدرتي ښکلا ده او داسې څیزونه پکې دي چې زړه راښکونکي دي چې د هغې اړو حد نشته په زړه پورې بلکل A1 ځایونه پکې دي شنه ښکلي ښایسته. پښتونخوا کې نور هم ښایسته ځایونه شته خو کمراټ واحد داسې ځای دی چې هغه پوره لا ایکسپلور شوی هم نه دی. اوس چې موږ په کم ځای کې سفر کوو زموږ سفر جاری دی هغه دی د کمراټ روډ او دیر کوهستان براتو بیاړ علاقه ده. اوس دلته کې دا تاسو یې نه دریای پنجګوړه ډېره زیاته خوره شوې ده دې کې مخامخ یو داسې ځای دی چې هلته کلي او دې خوا روډ طرف ته لاره هغې د چیرلیفټ په ذریعه باندې جوړه کړې ده عوامو دپاره زبردست سهولت. مونږ داسې ځای ته راورسېدو چې مونږ ته ډېر زیات سخت لوږه لګېدلې ده او مونږ اوس غواړو چې هوټل کې یا یو داسې ځای وي چې هلته کې مونږ کانه وکړو خپل خوراک وکړو خو دلته ځایونه ختم شو دلته علاقې دي چې کم کلي علاقې دي هغه مونږ ته مخامخ دي دریا نه اخوا دي دې خوا څه نشته دی چې څومره هم خلک مونږ له مخې له راځي او څو تنونه هم تپوس وکړو نو مونږ ته وایي چې تاسو لږ شاته لاړ شئ د روډ نه ښکته یو ریزارټ دی هلته کې تاسو کانه کولی شئ. مونږ ګاډی را ریورس کو او هم دلته رالو د دې ریزارټ نوم دی ګاوري ریزارټ. دې ریزارټ ته چې مونږ رالو نو دا ډېر زیات ښکلی ځای دی او دا د روډ نه ښکته دی نو روډ ته ډېر زیات نه ښکاري چې اخوا شیشې ته څوک نه ځای ته بیخي نه ښکاري خو مونږ چې دې ته رالو نو مونږ ډېر زیات سکون دلته کې محسوس کو ځکه چې خوا کې ورسره دریای پنجګوړه بهیږي او دا غرونه ټول بالکل په ټاپ باندې دي د غره او د دې روډ په دې لمن کې خاص دا ریزورټ جوړ شوی دی دا وایي مخکې سیلابونه ډېر زیات راغلي دا ځای لکه هوار کړی دی نو دې کې دا ریزورټ هغه جوړ شوی دی. بل خوش قسمتۍ خبره دا ده چې اوس کال 2022 کې کم سیلابونه راغلي هغې کې دا علاقه بچ شوې ده د دې بچ کېدو امکان بالکل نه و او مونږ دا به بالکل د سیلاب وړی خو خدای قدرتونو ته وګورئ دا ځای بالکل بچ شوی دی. د دې علاقې تاسو مناظر وګورئ دا خواته دریا بهیږي ښکلې شینکې ځای کبل دپاره جوړ کړی دی غولی او دې کې ګلونه هغه نال کړي دي نو ډېر ښکلی لوک هغه ورکوي او انسان به ډېر زیات خوشحاله وي. دې ځای کې موږ ډېر زیات وخت تېر کړو تقریبا 2 غنټې هغه موږ دلته کې وباسلې
هغه وجه دا ده چې خوراک تیارېدو کې ډیر زیات ټیم ولګېدو او بل مونږ ځان هم مصروف وساتلو زم انجوای کو او مونږ سره امون را سره هغه په دریا پنځکوړه کې یخ کړه هغه پکې هم وخوړه او مونږ هم پکې هم وکړو ځان بالکل فرش کو بیا کانه تیار شو او مونږ د کی ملاقات شو د انور علي سره انور علي هم مونږ سره دی ویډیو کې حصہ واغستا او تاسو ته یو څو خبرې پښتو کې وکي چې کومراټ وادي کومراټ پس مشهور دی دلته کم داسې علاقې دي چې هغه مونږ نه دي لیدلي او مونږ ته داسې یو روټ مې پوښت تاسو هغه ویډیو کتلی السلام علیکم ځان علي او تاسو دا په ابردیر مین کومراټ روډ چې کوم دی پیار بردو کې واقع دی او دلته کې موږ دا یو کوشش کړی دی چې دلته زموږ کوم ټورسټ میلمانه راځي کومراټ ته جاز باندې ته ځي یا زموږ چې کوم نور داسې سپاټس هلته ځي هغه به موږ پوره ګایډ کوو او زموږ چې څومره ممکن وي د هغې مدد به کوو نو دا یو کوشش هم کړی دی او زموږ ټول ټورسټ وروڼو ته څوک چې هم دې سایډ ته راځي نو موږ د هغوی د خدمت لپاره د 24 ګنټې ناست یو او بله یو خبره نو دا ایډ کوم چې د کومراټ او د جاز باندې نه علاوه دا کوشش هم موږ دې لپاره کړلی چې داسې نور ټوریزم سپاټس دي موږ ته چې هغه موږ دې ځای کې پروموټ کړو که څوک هایکینګ کولی شي دا ټول هایکینګ سپاټس دي نو هغو لپاره موږ پروګرام جوړولی شو دلته کې موږ سره شیلټاپ شندور ویلي شړ ویلي او دغسې شابانال دا داسې ځایونه دي چې کتو لایق دي او کوم ټورسټ زموږ میلمانه چې راغله او دی ولیده نو هغه به وویل چې واقعي چې دا د کومراټ هم ښکلی دی خو دا هم ډېر ښکلي ځایونه دي په دې کې جیل ډېر زیات دی لکه کم از کم په دې سایډ باندې چې کوم دی شیلټاپ چې کوم دی په دې سایډ باندې 3 جیل دي شندور کې چې کوم دی هلته 3 جیل دي غټ جیل چې زموږ په دې سایډ کوم دی په شندور کې په شڼ کې 3 جیل دي او د دې نه علاوه بېشماره داسې ابشارې چې هغه ایکسپلور شوي نه دي نو انشاءالله زموږ به پوره کوشش وي هغه د پوره ګایډ کولو او هر کوم ممکن مدد چې هغه موږ هغو ته فراهم کړو ډېره مننه